قسمه دم درته درخیم چې د دې په برکت سره به هر قسمه بیماری د انسان ختمي کی کچري څوک د شوګر بیماری یا څوک د کینسر غونډي خطرناک بیماری یا څوک د بلډ پریشر بیماری یا چاته تبه ده یا هر قسمه بیماری که چاته ده کنه کدا دم یې په خپل ځان باندې ورشوف کو یا بل چا په ورشوف کو کنه نو ان شاء الله دا بیماری به مکمل ختم شي د الله تعالی په فضل کرم سره د دې بیماری په نام نشان هم پاتې نشي او دم ټیک شو اوی د دې دم په برکت سره د کینسر بیماری والا مریض ته شفا ملو شوی دا کینسر سونه خطرناک بیماری ده چې اکثر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ډیر یو اهم ترین دم درخایم چې د دې په برکت سره به هر قسمه بیماری نه مریض ته شفا ملاويږي که څوک د کینسر غوندي خطرناک مریض دی د دې په ذریعہ سره به ته شفا ملاويږي یا څوک د فالج بیمار دی یا څوک د شوګر بیمار دی یا چاته بلډ پریشر بیماری ده یا هر قسمه بیماری ده تبه د ورته زکام دی که هر قسمه بیماری ده کنه نو دا دم چې په ورشوف کې نو ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم سره دا بیماری به مکمل ختمي او دم انتهایی آسان دی صرف 2 منټه په لګي نو دم طرف ته توجه وکړئ او مریض په خپل ځان باندې په خپل هم شف کول شي او که بل کس په شف کې بیا هم ټیک ده نو دم ته توجه وکړئ چې دم څنګه دی زموږ عزتمندو دا یو درود شریف دی ډیر آسان درود شریف دی دا به تاسو اول اوه پیرې وایي درود شریف داسې دی اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء دا درود شریف چې ده کنه اول به دا تاسو اوه پیرې وایي ټیک شو دینه بعد به اوه پیرې سورۃ الفاتحه اوس کم یو شیز دی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دې ځنه دا به تر ولضالین آمین دا قضیې ته ورسوئ ټیک شو بیا به دا ورشوف کوي دویم نمبر په دریم نمبر باندې به سورۃ الاخلاص کوم سورت دی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بیا به دا اوه پیرې وایي ټیک شو دینه بعد بیا اوه پیرې دغه درود شریف په وای اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء دا درود شریف په بیا او پیری وای ټیک شو دا سلور شیزونه شول ښا او پیری درود شریف ته او بیا ورپسې او پیری سورۃ الفاتحه ده او بیا ورپسې او پیری سورۃ الاخلاص ده او بیا ورپسې او پیری دغه درود شریف بیا ده ټیک شو نو دا سلور شیزونه چې دي کنه که دا تاسو په مریض باندې ډایرکټ ورشوف کوي په خپل ځان باندې ورشوف کوي بیا هم ټیک ده او که په اوبو باندې ورشوف کوي او اوبه په هغې باندې اوس کوي اوبه اوس کي دا مریض بیا هم ټیک ده نو ان شاء الله د دې په برکت سره به هر قسمه بیماری نه دغه مریض شفایاب شي شفا به ورته میلو شي او د دې په برکت سره د کینسر غوندې خطرناک مریض ته شفا میلو شوې ده د کینسر مریضو په امریکا کې غالبا امریکا کې یو د کینسر بیمارو نو دا دم په ورشوف کو نو څو ورځو کې دنه ورته شفا میلو شنو تاسو دا دم ازده کوي او چې څوک مریض څوک بیماری دا په ورشوف کوي ټیک شو نو کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کې مخکې پهلو کې که تاسو خپل مریضان نه بیماران نه نو نور کسان خوشته دي کنه هر قسمه بیماری خلکو ته شته دي دا دم چې هغې ته ورسي چې هغې په خپل مریض باندې ورشوف کړي چې هغې ته شفای کامله میلو شي ټیک شو دا ویډیو د ثواب په نیت او صدقه جاریه په نیت باندې نه مخکې شیر کړئ ټیک شو الله رب العزت مو خوشحاله بس دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان